د شمس القمر اندیش صاحب و چې د مردان نامي ګرامي شخصیت و او د هغه باندې ما یو غزل لیکلی دی چې هغه زمونږ دپاره د تحریک یو ډېر لوی ذریعه وه او هغه وایي زه چې د درد د زندګۍ نه ناکلاره شمه زه چې د درد د زندګۍ نه ناکلاره شمه یوه ټپه د مینې ستا د چم په لاره شمه او چې یار له ګل هم د دوکان د ګل پروشه لیږي چې یار له ګل هم د دوکان د ګل پروشه لیږي زار د دې دور د مینو د روزګاره شمه او د خپل ارمان په سلي وټوکېږم ورېجېږم د خپل ارمان په سلي وټوکېږم ورېجېږم جانانه زار ستا د راتلو د انتظاره شمه او زه د عظمت د سړیتوب کلمه درسته کمه زه د عظمت د سړیتوب کلمه درسته کمه پورته کړم لاس تو د بارودو د انباره شمه د ښاغلي شمس القمر اندیش صاحب خدای بخري د هغې په تناظر باندې ما یو کلام لیکلی دی نو دا د کایر صاحب په فرمایش باندې وړاندې کومه که سړه سترګه ګورې زار او کلمه د غزل که سړه سترګه ګورې زار او کلمه د غزل سم د انار په شانې سره دي د مخ سره د غزل او پخوا ټپه به وه چاربیته او حجره د پښتو پخوا ټپه به وه چاربیته او حجره د پښتو اوس مینان شولو د سیل مې لوی واړه د غزل او تا سره جوخ په روایاتو د پښتو روان یم تا سره جوخ په روایاتو د پښتو روان یم په تغزل د غزالې کیږي کاته د غزل تا سره جوخ په روایاتو د ښایست روان یم په تغزل د غزالې کیږي کاته د غزل او په مردانه قوت یې لیکمه په بل څه هم نه په مردانه قوت یې لیکمه په بل څه هم نه د پیمانې په تلمه درانه د غزل په مردانه قوت یې لیکمه په بل څه هم نه د پیمانې په تلمه درانه د غزل او دا به په تیر کې د ګودر په مازیګر کې مومې دا به په تیر کې د ګودر په مازیګر کې مومې کلمي روزې او سپک سپک باڼه د غزل دا به په تیر کې د ګودر په مازیګر کې مومې کلمي روزې او سپک سپک باڼه د غزل او د کار سړی دی چې هر قسمه هنرونه لري د کار سړی دی چې هر قسمه هنرونه لري ما روزمره متل لیدلی و په وره د غزل د کار سړی دی چې هر قسمه هنرونه لري ما روزمره متل لیدلی و په وره د غزل او خادمه شا بسې تکړه شه او ښه ارزانې اخله خادمه شا بسې تکړه شه او ښه ارزانې اخله اندیش راوړي دي بلا بلا خواږه د غزل خادمه شا بسې تکړه شه او ښه ارزانې اخله اندیش راوړي دي بلا بلا خواږه د غزل ډېره ډېره مهرباني